قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. عزیزانو د علم ډېر لوی مقام او درجه ده او د علم نکلوی درجه و مقام او یا سبل شیوه شاید چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رب نه داغه په باره کې سوال کړي وي کچرته مال دولت اوچت وي چرته عہده او منصب او درجه او مقام دنیاوی دا د رب په دربار کې قیمتي او اوچت شیوه شاید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رب نه داغي په باره کې سوال کړي وي خو نبی رسول سلام چې سورې طه کې دعا غواړي د رب نه نو نبی رسول سلام دعا کوي وقر رب زدنی علما اے زما ربا مال زما په علم کې اضافه وکړي مال دولت نه غواړي دغرنګ نور سو قیمتی شی کد علم نوے شاید چې نبی علیہ السلام داغی په باره کې سوال کړي وي خو نبی علیہ السلام چې سوال کوي نو د علم په باره کې سوال کوي وقر رب زدنی علما اے زما محبوب پیغمبره صلی الله علیه وسلم مان چې غواړي نو قیمتی شی وغواړه او هغه قیمتی شی علم دی رب مال زما په علم کې اضافه وکړي آدم علیہ السلام چې کله پیدا شو رب وی انی جاعل فی الارض خلیفہ اے زما فرشتو زپ زمکه کې یو خلیفہ پیدا کول غواړم یو خپل تابعدار بنده پیدا کول غواړم فرشتي وی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء رب تاغه څوک پیدا کې چې هغه به وینې تویي او فساد به کوي رب وی انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو زه چې څه غواړم په هغې زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ لہذا زه چې کومه فیصله کوم هغه منوعا تسلیم کې کله آدم علیہ السلام پیدا کړی شو نو قرآن وی وعلم آدم الاسماء كلها اللہ وی ما آدم علیہ السلام تا علم ورکڑو او دغه علم د فضیلت د وجنا حکم فرشتو تو اوشو چې اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس فرشتوں کا آدم علیہ السلام تا سجدہ اکڑا اور ټول فرشتے مسجود الی آدم شوی نو ولی زکا وعلم آدم الاسماء كلها علماء وی دک وجہ او دغ فضیلت آدم علیہ السلام تا دا علم دا وجہ ملوش حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام د خپل حجرې نه یو ځل راووتو نو مسجد نبوی کې دو قسمه حلقې لګېدلې یو حلقه د هغه چا وه چې هغوی د رب په عبادت کې مشغول دي او دغه رنګې سلام اړی او بیا دعا غواړي او بیا نیت تړي او سلام اړی او بیا دعا غواړي او نبی علیہ السلام چې نظر واچولو نو بلې غاړې ته دویمه حلقه لګېدلې وه چې هغه د قرآن د تعلیم او د تعلم حلقه یو تن قرآن بیانولو او نور قرآن اوریدو او قرآن ازدکولو نبی علیہ السلام چې راغو داسې د دواړو مخامخ ودرېدو او نبی علیہ السلام او فرمایل دا دواړه حلقې بهتري دي دا دواړه حلقې اوچتې دي خو لہذا زه چې د کوم مقصد د پاره را لېږلی شوی ما انما بعثت معلما
زیو قسم له استاز را لېږلی شوی ما. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام آغا دا عبادت گزار و حلقہ پریغستا او آغا دا علم دا تعلیم و دا تعلم والا پا حلقی کی تشریف فرماش. دا درجہ و مقام دا علم دے. ذکا اللہ رب العزت او فرمائل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. او بیا نبی علیہ السلام او فرمائل فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. اے دا عالم فضیلت، دا عالم فضیلت پام عبادت گزار باندے دا سے دے کفضلی علی ادناکم لگا سنگ چی زما فضیلت تاسو کے پیو ادنا صحابی و امتی باندے. اب یا نبی علیہ السلام او فرمائل سنن ابن ماجہ کی روایت رازی نبی علیہ السلام او فرمائل ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. اے دا عالم فضیلت پا عام عبادت گزار باندے دا سے دے لگا سنگ چی دا سوار لسمی دا سپوگمے فضیلت پا عام استور باندے. اب دی وجن نبی علیہ السلام فرمائی وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. اے اہل علم چی دی عالمان چی دی دا دا انبیاء وارثان دی. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمًا. اے دا انبیاء نا دینارون و درہمون نپاتی کی گی. انما ورث العلم. اے دا انبیاء نا علم پاتی کی گی. او بیاوی فمن اخذہو اخذ بحظ وافر. چاچ دا دے علم نا صحیح سا حاصل اکڑا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میراث نا یو لوی حصہ سے. دا علم دیر لوی فضیلت دے او دیر لوی مقام او درجہ دا. او دی وجن نبی علیہ السلام فرمائی خبر ختمو ما طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اے دا علم حاصلول چی دی نو دا پا ہر یو مسلمان باندی سی دی دا فرض دی دا لازم دی و دا حتل خبر دا واجب خبر دا. او بیا علم دا سا علم دی نن خو علم مونگ دا دنیا علم توایو کنا فزکس کمیسٹری بایو میتھس کمپیوٹر دیتا مونگ علم وایو کنا. حالانکہ معتبر علم دا سدے معتبر علم دا قرآن دے. ذکر نبی علیہ السلام دعا کڑے وا وقر رب زدنی علما. رب مال زما پا علم کی اضافہ کی. اب یا زما سوچ ہو رہا زخپل ملگرو تا اکثر پا درس کے ویما زیم دا دنیا تعلیم ام خپا نرا باندے ہوکا او دا دین تعلیم ام خپا نرا باندے ہوکا. وی جی دوانا نکی گی ولی نکی گی مونگ ندے کڑے دا زمون ملگری نکی دا دنیا تعلیم خپا نرا باندے ہوکا چتانا پاکی سوک اوچت نبی او دا دین تعلیم ام خپا نرا باندے ہوکا چستا درجو مقام اوچتوی. نا دا علم دینی چی کم علم دے پدی بتزان لا آخرت گڑے او کم چی دنیاوی علم دے پدی بتزان لا دنیا گڑے. نن کو چا تش دنیاوی علم تا لاس واچولو نو دا دینی علم نا محروم پادشو. او چا لاس تش دینی علم تا واچولو نو دا دنیاوی علم نا محروم پادشو. او بے ذریعہ دا معاش سو گرزولا ذریعہ دا معاش اغی سو گرزولا اگا دینی علم او گردولو نو چکل عالم خلق و تلاس اونی ولو نو دا عالم نو دا خلق و نفرت پیدا شو. او دا عالم اگا کم درجو مقام شو چی دے یادی دو پا وارث دا نبی علیہ السلام باندے دا اگا درجو مقام سشو اگا ختم شو. انتا سو گورے کن اکثر زانتا علماء و اللہ سے بلدنی ولی نا اسی زیو دنیادار سڑے کہ دغا عالم اگورم چی بل نسوال کئی او دغا طالب اگورم چی دا بل نسوال کئی ما سل ٹوٹے گزب بخبل بچی باندے علم ازدکم دا قرآن و دا سنت نہیں ازدکو ما زکا زویم دن بسہر سوالگر جوڑی زپدی منبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دغا خلق و تمینت کو ما
چې اے د الله بندیانو ستاسو خو اوچت مقام او درجه وا، دا عزت دا ته په مال دولت ولې ورکې؟ دا عزت د قرآن او د سنت دا د دنیا په لالچونو او په ډیګرو په هدو او په وزارتونو ولې خرڅې؟ ستا خو اوچت مقام او درجه وا. زمونږ استاد ته چا ویلې وی مولانا صاحب راځه چې سنیټر دنه جوړ کو، وی سنیټر به دنه جوړ کو. هغه تل سنیټري ستا وی مال الله بادشاہي را کړی ده، دا خو بادشاہي ده، یقینا دا بادشاہي. زه بار بار دا خبره کوم، زما څه حیثیت وی، نه مالدار ما، نه سرمایه‌دار ما، نه چرته مال دولت والی ما، الحمدلله گزاره کیږي. او تاسو زما خبرې برداشت کوئ، مشران هم شته، کشران هم شته. زه چې خبره کوم تاسو زما خبره برداشت کوئ. زم د ځان نه اوچت کېنولم، تاسو لاندې ناست یې. دا مقام او درجه په څه ملوي؟ دا برکت د څه دی؟ دا برکت د قرآن او د سنت د علم دی. قسم په الله دا بادشاہي ده، دا اطمینان او سکون چې حاصل شو، بس خبره ختمه شو. ځکه سفیان ثوری رحمت الله علیه به فرمایل ولو علم الملوک لقتلونا بالسیوف. اے بادشاہان که زمونږ د دې اطمینان او د سکون نه خبر شو، مونږ به په تورو باندې قتل کی او زمونږ نه به دا اطمینان او سکون واخلي. دا خو بادشاہي ده، دا خو عزت ده، دا خو مقام او درجه ده. زه بار بار خبره کومه، زم بلال حبشي سره سو رضی الله عنه، اخو غلام فقیر مسکین سړیو، او نن که مونږ د هغه نوم اخلو نو څه وایو؟ رضی الله عنه وایو که نه وایو؟ دغه درجه او مقام هغه ته د څه د وجې میلاو شو؟ دا د دې علم د وجې نه میلاو شو. هغه صهیب رومي چې د روم نه راغلی و، کپړې شلیدلې وې، پیزار شلیدلی و، او فقیر محتاج غلام سړی و، هغه ته درجه د رضی الله عنه میلاو شو. ولې؟ دا د دې علم برکتو. عزیزانو که ځان عزتمند کول غواړې نو علم د قرآن او د سنت ازده کې او حاصل کې. یقینا دا مال دولت بنی خو خلق بستا قدر او عزت کوي. د رب که دنیا کې د قدر سوکو کې او کوونه کې، د رب دربار کې ستا یو اوچت مقام او درجه ده. د عرش فرشتې به تا نه د بخښنې سوال کوي، لاندې د بخښنې سوالونه، حتی کې میان د بخښنې سوالونه. نبی علیہ السلام ابو هریره ته وی یا ابا هریره علم الناس القرآن وتعلمه فإن مت وانت كذلك زارت الملائکة قبرك كما يزار البيت العتیق. اے ابو هریره خلقو ته قرآن خای او بخبل میزده کوا، تک په دې حالت کې مړ شوې نو ستا د قبر زیارت لا بر د آسمان نه فرشتې برازي، داسې برازي فرشتې ستا د قبر زیارت لا، لکه څنګه چې خلک ډلې ډلې د بیت الله شریف زیارت ته روان دي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.